سلامونه په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم یو د انټیګرال تخنیکی سوال در سره حل کړم. راځي چې لومړی دا پوښتنه وګورو چې دا سوال یا دا پوښتنه څه ډول ده. که چیرې موږ نه پوښتنه وشي چې انټیګرال د ساین په توان د 8x پر کوساین په توان د 8x dx، نو دا پوښتنه تاسو څنګه حلوئ؟ مثلا دا پوښتنه تاسو ته راغله، په کتاب کې لیکلې ده، تاسو هم ریاضي ویلې ده، دا سوال حل کړئ. نو کولی شئ ویډیو ودروئ، کتابچه او قلم مو راواخلئ او خپل ځان نه امتحان واخلئ چې څومره مو انټیګرال زده ده. ځواب هم چې راویسته کولی شئ هغه ځواب ما سره په کومنټ کې شریک کړئ. او که پرې نه پوهیږئ یا هم حل نشو کړی نو تاسو ویډیو تر پایه وګورئ چې زه یې درته حل کړم. ښه ورته ګورئ. دلته پوښتنه راکول شوې ده چې ساین په توان انټیګرال د ساین په توان د 8x پر کوساین په توان د 8x dx. د دې د حل لپاره موږ څه کوو؟ ښه متوجه اوسئ. زه لیکم چې انټیګرال د ساین په توان د 8x په خپله تقسیم پر کوساین په توان د 8 داسې لیکم، کوساین په توان د 8x ضرب د کوساین مربع د x dx. داسې اوس لیکو چې انټیګرال د ساین پر کوساین پیږي توانیم برابر دي تانجانت په توان د 8x کیږي ضرب د یو پر کوساین کیږي سیکنډ مربع د x dx. دا ده. اوس سوال یو څه حلیږي. مخکې سوال چې موږ ته راکول شوی موږ نشو کولی چې جدا جدا په صورت کې صورت او مخرج انټیګرال واخلو، مګر اوس هم لږ ساده که. اوس څنګه کومه طریقه ځو؟ آفرین. دې نه موږ او تاسو کولی شو چې تعویض طریقې نه کار واخلو. په دې چې دلته تانجان مشتق چې واخلئ سیکنډ مربع درکوي، نو تعویض طریقه دلته ښه سره هم کوو. متوجه اوسئ. دلته موږ او تاسو تانجان د x مساوي کوو د چا سره؟ د یو سره. د دې مشتق چې تاسو واخلئ څه کیږي؟ د دې مشتق ده سیکنډ مربع د x، مشتق هم د x د نظر اخیستی dx مساوي کیږي د دې مشتق du. اوس راځئ دا مو په یاد وي. لیکو چې انټیګرال ده تانجان د x ته تاسو یو ویلی، نو لیکو چې یو په توان د 8 ضرب ده سیکنډ مربع د x ضرب د dx چې ده هغه څه ده؟ du ده. نو دلته لیکو چې du. اوس راځو انټیګرال یې اخلو. انټیګرال د یو په توان د 8 خو اسانه ده، یو په توان د 8 جمع یو پر 8 جمع یو ده جمع څو؟ سی. یو په توان د و تقسیم پر و جمع سی. دیو په ځای خپل قیمت کې دی، موږ تانجان ته یو ویلو، نو لیکو تانجان په توان د و x تقسیم پر و جمع سی. موږ تاسو پوښتنه حل شو.